السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده څنګه کولی شو د اپلیکیشن ټولبار لرې کړو او خپله ورته په خپل ټولبار جوړ کړو. مثلا د اپلیکیشن زه په نښه درته وکړم دا ټولبار لرې کړو. مثلا دلته په دغه ډیزاین کې دغه ډیزاین د ډیزاین درته راوړم. مثلا دغسې ډیزاین جوړ کړو. مثلا دغه برخه دغه کې دلته ولیکو. مثلا دلته دا غټ ځای ولیکو او بټن یې هم غټې کړو. د بټنو دا به تېر شو لومړی به دغه د ټولبار برخه جوړه کړو. نو ویډیو د سکیچ ویر په طرف سکیچ ویر را به هم صحیح کور پاڼې ته هوم ته نو را به صحیح اول د ایونټ برخې ته آن کړئ راغلی. زه د ټولبار د پټولو کوډ پیدا کوم تر څو ویډیو سټاپوم. نو د ټولبار د مخفي کولو کوډ مې ولیکه. په لومړی به راسئ تاسو د آرټ سورس اپریټر برخې ته. اپریټر د آرټ سورس به راواخلئ. دلته به کاپي کړئ. دا به دغه متن ولیکئ. دا متن اوس ویډیو سټاپ کړئ او درسره ولیکئ. وړوکی متن ده ګیټ سپورټ ایکشن بار یا به دغه د قوسونو نامې ورکړئ. بیا ټکی هایډ یا هم د قوسې بیا سر ټکي. دا هم د ټولبار د مخفي کولو کوډ شو. دا به هم په انکریټ کې کېږدئ. کله به چې دا کېښود اوس به راسئ لاینر ایچ ته. کله چې لاینر ایچ ته راغئ نو لومړی به تاسو د دغه بیکګراوند ګراویټي چې ده پورته کړئ ټاپ پرې کړئ. دا به هم ټاپ کړئ او د ده نه بعد دا مو ټاپ کړ سنټر او دا سنټر به لرې کړئ او خالي ټاپ به انتخاب کړئ. کله مو چې دا ټاپ انتخاب کړو اوس به راسئ د دې هغه ته مثلا دا به ورکړئ 150. 150 هم کم ده. زه به ورکوم 200 یا هم دلته دا مو 200 ورکړ. اوس به تاسو راسئ د هغه برخې ته ګولوالې برخې ته. نو لومړی تاسو باید د سکیچ یو آی کې یو د ده آی ډي راواخلئ. مثلا د دغه آی ډي مثلا لاینر 3 ده. لاینر دا به کاپي کړم. کاپي دا به چې کاپي کړم اوس به دلته راسو سکیچ یو آی ټاکو اپلیکیشن چې مو مخکې ویډیو کې کارولی و. نو تاسو به لومړی د دغه سیوری بیخي صفر کړئ. سیوری مو چې صفر کړو اوس مو کارنر برخې ته مثلا لاندې خواوې به یې ګول کړئ. لومړی رنګ انتخابوم دلته مثلا ګرادیانت 2 رنګه او رنګونه باید یو خام او یو هم پوخ. دا به چې انتخاب کړو به تاسو د دا بیسیک دا ولاړوالی باندې ډېر کړئ او دا ګولایي چې ده دا بیخي کمه کړئ. مثلا دومره او د دغه بلې لاندې خوا ته دا به هم دومره په اندازه کې کړئ. مثلا چې یو شی ښکاره کړو مثلا 640 دا به هم 640 15 دومره مشکل نشته یو عدد کې فرق ده. دا به هم اوس راسئ بیسیک ده. دلته به نه د کلیک اپشن دا به هم غیر فعاله کړو. مثلا دا خو د بټن نه ده چې کلیک وشي نه هم دیوال ورکوو. نو تاسو به راسئ دلته هماغه کوم کوډ مو نوم مو چې کاپي کړی دا به دلته پیسټ کړئ. دا هم کاپي کوډ. کله به چې کاپي کوډ کړم تاسو به راسئ آن کریټ ته. آن کریټ کې به راسئ د اپریټر برخې ته. اپریټر نه کې به آرټ سورس دا به راواخلئ او دغه هغه به پکې پیسټ کړئ. دا مو هم پیسټ کړ. اوس به د دې نه بعد تاسو راسئ دلته د مینیو د بټنې ډیزاین وکړئ. مثلا تاسو به د ده 25 دا به هم 25 کړئ. مثلا دغه ته به اوس رنګ ورکړو تر څو معلوم شي چې دلته به مالټۍ رنګ ورکړو. رنګ خو اصل کې په کوډ کې ورکول شوی ګولایي. دا موږ فی الحال عرضي دغه ورکوو تر څو مشکل پېښ نه شي. مثلا په لیدلو کې کوم ستونزه نه وي. مثلا شاوخوا به یې لس لرې کړو لږ خوندور راشي. دا هم 25 ده سوري 25. اوس به تاسو د دغه مینیو د آیکن لپاره یو عکس
راواخلئ عکسو برخې ته به راسئ او دغه د ډاونلوډ په نښه باندې به کلیک وکړئ. اوس به راسئ دغه وایټ یعنې سپین رنګونو ته. کله چې راسئ تاسو به دلته د مینیو هماغه کوم آیکن چې ده دا به سیو کړئ. دا به چې سیو کړئ اوس به راسئ چې دغه انځور په ځای به انتخاب کړئ. ایمیج په ځای دا هم د دغه برخې شو. مثلا اوس تاسو کولی شئ دغه ځای کې دا متن عمل کړئ. د ده شاوخوا فیډینګ دا به هم لس کړئ. مثلا د عکس هم لس و دا هم لس و. مثلا دا ډېر خوندوره دي. دا به هم لس کړئ. لس او د ده دا فیډینګ دا به صفر کړئ. ځکه چې د عکس هم صفر و د ده هم باید صفر شي. اوس به دلته دا متن دا به هم ټیکس ویو. مثلا دلته به ولیکو پښتو سکچویر کاریال یوټیوب چینل. موږ خو پاس بعضې سمپل نوم ورکوو نو تاسو کولی شئ د خپل اپلیکیشن نوم ورکړئ. دا هم 14 د ټیکس کلر یې وایټ. دا هم رنګ نوم څه اوس به تاسو دغه متن ته دا نوی چې جوړ شو ورته فونټ ورکړئ. نو دا به پورته کېدو او د دغه ډرایور د متنونو فونټ بلاکونه دا به هم پورته کېدو. اوس به دلته انتخاب کړو مثلا 1 نه تر 5 پورې. خو دا د اوس کوم یو نوی راغلی 6م راغلی دا به هم 6م ته به هم فونټ ورکړو. مثلا دا نوی فونټ مو انتخاب کړه. دا مینې ټیکس ویو 6 ده. نو په ده په کلیک کولو سره مثلا تاسو وایئ چې ډرایور یعنې د څنګ مینو خلاصوي. تاسو به د ویو برخې ته راسئ او لاندې به راسئ داسې دغه ځای کې اوپن ډرایور یعنې ډرایور خلاصي. دا هم د هغه شو. نو کار یې انشاءالله خلاص ده. نو تاسو به اوس په رن باندې کلیک وکړئ. ویډیو به ودروو تر څو ویلی شي. ښه ملګرو اپلیکیشن نصب شو. اوس یې خلاصوو. اوس یې د بسم الله وخت هم پوره شوی. نو دا هم د ډیزاین و. مثلا د پورته تاسو کولی شئ مثلا د باندې کلیک وکړئ او هغه خلاصه کړئ. مثلا د ده دا ولاړوالی لږ ډېر ورکړی نو تاسو کولی شئ دا کم کړئ تر څو لا خوندور شي. نو تر راتلونکي ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. خدای په امان. په راتلونکي ویډیو کې به د ډرایور ډیزاین وکړو تر څو اپلیکیشن نور هم خوندور راسي. نو په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.